د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني یو نوی پیغام را لیږلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلي غني په خپل پیغام کې پر یو څو هیوادونو غږ کړی دی چې باید د افغان کډوالو سره سم چلند ترسره کړي. هغه پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی دی باید د افغان کډوالو پوښتنه وکړي ځکه دوی هر ځای ځورول کیږي. تاسو انساني بشري نارې وهئ، باید دغه افغان کډوالو پوښتنه وکړئ. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په تازه څرګندونو کې له یو شمېر هیوادونو او نړیوال بنسټونو څخه مهمه غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي چې د افغان کډوال حالات باید جدي وڅارل شي او هغه ځورونې، شکنجې او غیر انساني چلند چې د ځینو هیوادونو په سرحدونو کې د افغان مهاجرو سره کیږي باید بې دریغه ودرول شي. اشرف غني ویلي چې ترکیه، ایران، بلغاریا او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه د افغان مهاجرو له ناخوالو څخه د فشار د وسیلې په توګه ګټه اخلي، چې دا کار نه یوازې د نړیوالو قوانینو خلاف دی بلکې د انساني حقونو ښکار سرغړونه هم بلل کیږي. هغه ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ځورول باید د سیاسي فشار او د وسیلې په توګه ونه کارول شي او نه هم باید داسې چلن ورسره وشي چې د انسانیت خلاف وي. نوموړي په ځانګړي ډول د ترکیې، ایران او بلغاریا د سرحدي ځواکونو چلن غندلی او ویلي دي چې په دې سیمو کې ګڼ افغان کډوال وهل کیږي، شړل کیږي، بې عزته کیږي، بندیانیږي او ان ځینې وختونه له کورنیو جلا کیږي. غني ویلي چې دغه کړنې د یو ملت عزت، کرامت او اساسي انساني حقوقو ښکاره نقص دی. اشرف غني ویلي چې نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د بشري حقوقو کمیسیونونه او کډوالو اړوند نړیوال بنسټونه باید په دې اړه بیړنی اقدام وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې افغان مهاجر د جګړو، اقتصادي ستونزو او سیاسي بې ثباتۍ له امله له هیواد وتښتېدل او اوس د سرحدونو پر اوږدو کې له نورو ستونزو سره مخامخ دي. هغه پر طالبانو هم غږ کړی چې باید تپوس یې وکړي. دا و ته دې مهال چمتو کړی خبر.